صحیح دی. ورپسې د پیوډ ټیبل څخه وروسته دا به زه بیرته دا سیټي به یې راوړم دلته په دې ځای کې. دا هم هرات، کابل، کندهار، مزار شریف او دا هم ګراند ټوټل. زه اوس غواړم چې د دې دپاره یو چارټ جوړ کړم. چارټ زموږ تاسې په د اصلاح باندې روزنیز علمي ژوند کې ډېر په درد باندې خوري. یو فیګرز دی چې موږ ته فقط اعداد راکوي. یو د اعدادو د رویې څخه د چا سر خلاصېدل دي او یو د عکس په شکل باندې د یو چا سر خلاصېدل دي. موږ تاسې چارټونه په وورډ کې ویلي وو، تقریبا په ډېر دغه باندې مو ویلي وو، په ډیټیلز باندې مو ویلي وو. چارټونه اصلا که ستاسو په یاد وي موږ تاسې چې په وورډ پروګرام کې په وورډ اپلیکیشن یا په وورډ یو صفحه کې چې موږ تاسې چارټ راچوئ، د چارټ سره ډایرکټ څه شي خلاصېدی؟ د اکسل یو صفحه خلاصېدله. د دې هدف دا دی چې چارټونه اصلا موږ تاسې په اکسل کې ښه کولی شو. نو که ستاسو هدف دا وي چې د دې دپاره تاسو چارټ جوړ کړئ، کولی شئ چې د دغه چارټو څخه استفاده وکړئ. کم چارټ چې ستاسو خوښ وي، مثلا غواړئ چې د دا چارټ څخه استفاده وکړئ. دا چارټ ورته جوړ شو. ایپل سیب مثلا څونه خرڅ شوي دي په 4 ولایتو کې. 4 ولایتونه دلته دا یې درښیي چې شین یې هرات دی، دا یې کابل دی، دا یې قندهار دی او دا یې هم مزار شریف دی. صحیح دی. کیلې څونه خرڅ شوي دي او نارنج څونه خرڅ شوي دي. په ټوله ډیټا کې دغه چې دی کیلې په ټولو ولایتو کې کم ځای کې ډېر خرڅ شوي دي؟ په کندهار کې ډېر خرڅ شوي دي. دا هم کندهار، دا به زه دلته ټیبل ته راسمه. دا هم کندهار، په کندهار کې دا هم بنانه وینه 202 دانې مثلا کارټنه یا درزنه یا کریټه یا هر شی چې شوی دا دلته خرڅ شوي دي. 309 دلته او ښه دا خو یې پیسې دي. 202 ډالر دلته خرڅ شوي دي، د 309 ډالر دلته خرڅ شوي دي او د 314 ډالر دلته خرڅ شوي دي. اوس کولی شئ چې دغه چې دی دا چارټ چې تا ور واچوئ د دې په شکل کې تغییر او تبدیل راولي. شکل چې تغییر او تبدیل راولي عینا لکه موږ تاسې چې په دغه کې کوئ په ورډ کې دلته هم کولی شئ. شاید مثلا ستا پر دغه رقم شکل باندې خوښ وي، شاید دا رقم شکل دې خوښ وي، شاید دغه مختلف شکلونه کم شکل چې ستا خوښ دی کولی شئ چې هغه شکل انتخاب کړې. یا مثلا په دې ځای کې لیاوټ یې ورته انتخابوي، مثلا پر دې رقم باندې لیاوټ دا باندنی ویو. او چارټ چې دی چارټ موږ ته دغه فیګرز یا دا نمبرونه موږ ته د عکس په شکل باندې راښیي. نو کولی شو چې د عکس په شکل باندې ډېر ښه یا په اسانه باندې وکولی شو چې بغیر د دې څخه چې زه دې تشریح کړم تاسې خپله په پوهېږئ چې مثلا د دې څخه هدف څه دی، دا ډېر مثلا وتلی دی، نظر و دغه یې وته. صحیح دی. یعنې د عکس څخه تاسو خپله په پوهېږئ. ورپسې چینج کلر څخه هدف دا دی چې تاسو غواړئ چې مثلا د دغه کلر یې ور چینج کړئ. مثلا زه راځم داسې یو کلر صحیح دی. اوس کلر یې واوښتی. هغه ډیاګرامونه چې موږ کړي دي د هغه ډیاګرامو کلرونه تاسو کولی شئ چې د دې لارې څخه واړوئ. او یا هم دغه اډ چارټ ایلیمنټس، اډ چارټ ایلیمنټ که ستاسو په یاد وي موږ تاسې په وورډ کې هم ویلي وه دغه ساحه ده. دا ساحه کولی شئ چې په دې ځای کې تغییر او تبدیل پکښې کې راولئ. مثلا پرایمري په دې ځای کې ټایټل ورکړئ او یا راځئ مثلا دا هم اکسس ټایټل، دا هم پرایمري هورایزنټل او پرایمري ورټیکل په دې ځای کې مثلا دغه ورکړئ عنوان ورکړئ په اصطلاح باندې. ورپسې یعنې د دې پر ځای باندې موږ کولی شو چې دا ساحه هم استعمال کړو. دا تقریبا دا رقم ده چې یو څه داسې په اصطلاح باندې درته نږدې ده. ژر کولی شئ چې یا اکسسونه ځینې لرې کړئ نیک یې ښکاره یا مثلا ښکاره کړئ چې مثلا دا ایکس اکسس دی، دا مثلا وای اکسس دی. او یا کولی شئ چې خپله په دې ځای کې یو نوم ورکړئ، هغه چې هر نوم ورکړئ مثلا شاید ته ووایه چې زه په دغه باندې په پښتو باندې مثلا نوم ورکوم. صحیح دی. دا پښتو یو نوم شو. کولی شو چې د دې ځای څخه کوم تغییر او تبدیل پکښې کې راولو او کولی شو چې هلته د اډ چارټ ایلیمنټ څخه هم تغییر او تبدیل پکښې کې راولو. هغه په تس پورې مربوط دی. بیرته پر دغه باندې کلیک کومه دغه شیان که ستاسو په یاد دي دا موږ تاسې په ورډ کې ویلي وه. صحیح دی. د دې څخه وروسته بله دا خو یې کلر شو. بله ساحه چې د سویچ رو او کالم دی دا او دا غواړئ چې سره واړئ پر دې باندې کلیک کړئ تغییر راځي پکښې کې. په دې ځای کې تاسو کولی شئ د ایپل بنانا اورنج دا په دې طرف کې راځي او یا مثلا کولی شئ چې ایپل بنانا اورنج په دې طرف کې راځي. په دې ځای کندهار، هرات، کابل، مزار شریف مثلا راځي.
سلیکټ ډیټا څخه هدف دا دی چې دغه ټیبل ته غواړئ چې سلیکټ یې کړې. دا که چیرې ستاسو په یاد وي موږ تاسو په دغه کې مو ویلي وه په ورډ کې مو ویلي وه چینج چارت ټایپ. د چارت ټایپ څخه هدف دا دی دلته که چیرې موږ تاسو انسرټ ته راسو دغه د چارټو مختلف ډولونه دي. یا غواړئ چې پای چارت ورکړئ یا غواړئ چې لاین چارت ورکړئ یا غواړئ چې مثلا ډیاګرام ورکړئ یا مثلا غواړئ چې هیسټوګرام ورکړئ مثلا پر دې رقم باندې غواړئ چې ښکاره کړئ واوښتئ. دا کولی شئ چې د ډیزاین د لارې څخه په دې ځای کې مختلف ډولونه ورکړئ. مثلا غواړئ چې په دې شکل باندې یې کړئ. دا که چیرې زه اوکې کړم دی پر دا رقم شکل باندې درته ښکاره کوي. صحیح دی؟ او یا غواړئ چې مثلا راځئ و چارت ټایپ ته غواړئ چې لاین په شکل باندې ښکاره کړئ فقط اوکې پر وایه د لاین په شکل باندې ښکاره کېږي خو دا لاین شکل چې دی دا یو څه داسې په اصطلاح باندې مغلق دی ستا دپاره شاید اسانه وي مګر هغه کس ته چې ته پرزنټوې دغه پرزنټیشن په اصطلاح باندې ورکوې هغه ته شاید مغلق وي هغه په دا لاینو باندې شاید پوه نه سي. نو په دې ځای کولی شو چې موږ تاسې مختلف چارټونه انتخاب کړو. مثلا پای چارت دایروي چارت درکوي په دې ځای کولی شي چې د دایرې په شکل باندې ښکاره کړي. دایرې په شکل باندې بیرته کولی شي چې کلر یې مثلا په دې ځای کې پر دا رقم باندې کلر ورکړي. صحیح دی؟ رنګ یې واوښتی یا پر دې رقم باندې ښکاره کړي یا پر دې رقم باندې او یا د هر یوه سره دلته مختلف ډولونه درته ښکاره کېږي. هر ډول چې ستاسو خوښ وي کولی شئ چې هغه ډول انتخاب کړئ. د موف چارت څخه هدف دا دی چې ته غواړې چې دغه چارت مثلا و نیو شیټ ته یې واړې. نیو شیټ ته چې اړې دا یم نیو شیټ دا یم اوکې دا دریم دغه سو دا یم شیټ 1 شیټ 2 دا دریم شیټ کې دی راځي. صحیح دی؟ نو په دې باندې موږ کولی شو چې و بل شیټ ته د خپل چارت واړوو. د دې څخه وروسته ښه دا یم دا ساحه چارت نو په دې ځای کې اوس نشته په دې خاطر باندې موږ موو کړئ. نو په دې رقم باندې تاسو کولی شئ چې تغییر و تبدیل په چارت کې راولئ. او اوس پر دې باندې زه بیرته کلیک کوم راځم و ډیزاین ته پر دې ځای باندې بیرته کلیک کوم غواړم چې و شیټ 2 ته دغه کومه واړوم بیرته خپل اصلي شیټ ته راځئ. په دې ځای کې کولی شم چې په دغه ځای کې مثلا ښکاره کړم دا ساحه به زه پر بنده کړم. اوس دا هم کولی شئ چې مثلا یا پکښې ښکاره کړئ او یا هم مثلا سټورز ور واچوئ. مثلا پرایس غواړئ چې ور واچوئ مثلا یونیټس غواړئ چې ور واچوئ. دا ډېر دا ښه ډېر نه درته معلومېږي. مثلا دا په دې ځای کې دا دغه راغلي پرایس او فیصدي په اصطلاح باندې راغلې ده. که چیرې د دې چارت ډیزاین زه ور واړوم مثلا کالم چارت ته راسم مثلا پر دا رقم چارت باندې دا اوکې کړم. صحیح دی؟ اوس که چیرې ستا سټور هدف نه وي کولی شئ چې سټور یې د منځه یوسې او یا مثلا سیټي دې هدف نه دی کولی شئ چې سیټي د منځه یوسې. مثلا غواړئ چې سیټي ښکاره شوه کابل سټور مګر میوې نشته. صحیح دی؟ ورپسې غواړئ چې پرایس یې نه کړې ښکاره هغه کولی شئ چې ښکاره یې کړې او یا هم د منځه یوسې. صحیح دی؟ یونیټس غواړئ چې ښکاره یې کړې او یا هم مثلا د منځه یوسې. ټوټلز غواړئ چې ښکاره یې کړې او یا هم غواړئ چې د منځه یې یوسې. نو کولی شئ چې د دې ځای څخه تاسو خپله ډیټا پکښې کې انتخاب کړئ په دې چارت کې. نو پر دې رقم باندې موږ تاسو کولی شو چې د پیوټ ټیبل څخه استفاده وکړو او یا په دغه پیوټ ټیبل کې که چیرې ته پر دې ځای باندې مثلا کلیک وکړې پر دغه ځای باندې کلیک وکړې یو د پیوټ چارت په نامه باندې دی دغه چارت دا د پیوټ چارت په نامه باندې یادېږي چې د دغه ټیبل دپاره ته اوس غواړې چې یو چارت جوړ کړې او یا مثلا پیوټ چارت ان پیوټ ټیبل په دې ځای کې بیا دا پیوټ ټیبل یې موږ تاسو په دې ځای کې استعمال کړئ. نو د دې لارې څخه تاسو کولی شئ چې په مختلف ډول باندې چارټونه ور واچوئ او په مختلف طریقو باندې کولی شئ چې پیوټ ټیبل جوړ کړئ. که چیرې څوک پوښتنه لري ویې کړئ. د پیسو واحد یې دا کولی شئ چې ته خپله ښکاره کړې. دا به زه د منځه یوسم په دې ځای کې مثلا ته غواړې چې په دا ساحه کې راسې و هوم ته دغه ډالر ورکړې یعنې دا په تا پورې مربوط دي. غواړې چې ښکاره کړې یا مثلا غواړې چې په دا کالم کې غواړې چې د ډالر علامه ورکړې غواړې چې په دې کالم کې مثلا د ډالر علامه ورکړې هغه په تا پورې مربوط دي چې د پیسو واحد ورکړې او یا نه ورکړې.
په دې ځای باندې چې زه کلیک وکړم دلته په دغه ساحه کې دیم سیمبولز ښه دلته به دغه کرنسي ته به راسم په کرنسي کې دیم سیمبول اوس په دې ساحه کې وګوره د کوم ملک ته چې ستا په کار دی دغه هند دی صحیح دی د هر ملک ته چې په کار یې هغه کولی شي چې په دې ساحه کې دغه کوي اوس خو دلته موږ یوازې ډالر دغه کړی دی انتخاب کړی دی فکر کوم د افغانۍ دپاره لږ چې نسته د افغانۍ دپاره د پښتو په نامه باندې لږ چې یو شی سته پکښې کې یا د پښتو په نامه باندې یو دغه دی ښه یا پښتو هم دغه نسته پکښې کې زه نه پوهېږم چې افغانۍ سته پکښې که نسته خو هغه په ای کې خو نسته اوه فکر نه کوم چې دغه زه نه پوهېږم چې افغانۍ به یي که به نه یي پکښې کې نو تاسو کولی شئ چې د بل ملک پیسې هم په دې ځای کې ور واچوئ مثلا شاید ځینې کسان وایي چې وایي زه پاکستاني روپۍ ور اچوم یا هندۍ روپۍ ور اچوم هغه د پاکستان د انډیا دغه پکښې کې دی ایران پکښې کې دي ټول مملکتونه پکښې کې دي یوازې دا زموږ تاسو غریب ملک نسته پکښې کې بل وا څنګه دی دا اخري ماډل دی 2014 ښه ته د وروسته پرې په دې باندې نه یې خبر چې موږ تاسو کوم افیس وایو په کښته ماډل کې به یې په دا اوس کې به نه یې زه نه پوهېږم شاید یې یا شاید نه یې خو داسې دغه نه راته معلومېږي خو دا چې دی موږ تاسې افیس 2014 وایو اوس فکر کوم 2019 هم لږ چې راغلی دی 2019 مقصد که چیرې تاسو 2019 افیس استعمالوئ د 2019 او د 2014 ترمنځ هیڅ فرق نشته فقط یو څو اپشنه پکښې کې دي په تاسو کې چا 2014 افیس استعمال کړی دی فرق یې ستا د 2014 او د 2014 سته په ځینو ځایو کې شاید یو نقطه یې چې هغه دغه فرق یې پکښې کې مګر په ټولو کې نشته صحیح دی نو بله پوښتنه خو نشته په دې ځای کې و چې وغواړې خو دې انتقالولی شې دا دغه یې کړه کنټرول سی راسه ور ډاکومنټ خلاص کړه هلته بیا د پیسټ اپشنونه که ستا په یاد دي موږ تاسې په هغه ورځ باندې وویله دلته مختلف ډولونه شته چې زه کولی شم چې پیسټ یې کړم یا مثلا پر دې رقم باندې پیسټ کړم یا پر دې رقم باندې پیسټ کړم دا عینا د اکسل دغه دی فارمټ دی یا پر دې رقم باندې پیسټ کړم یا پر دې رقم باندې پیسټ کړم یا پر دې رقم باندې دا مختلف ډولونه دي چې ته کولی شې چې دغه ډیټا و دغه ته ورډ ډاکومنټ ته یې دغه کړې د ورډ څخه هم کولی شې عینا خو بیا به د پیسټ سپیشل څخه استفاده کوې